هر کال د دې ماشومانو د تفریح لپاره مختلف ځایونو ته د کم چې د ټوریزم په حوالې سره مشهور دي هغې ته کوشش کوي چې دا ماشومان بوځي او د دوی په دې ژوند کې څه لږه ډېره خوشحالي نور هم راولي ځکه چې دوی ټول عمر الفجر ته راځي دلته کې هلته کې وینې لګي د دې وینې سره او د دې ستنو سره د دوی د ژوند چې ډېر په مشکله تېرېږي نو موږ وایو چې د ادارې د مشرانو دا یو خواهش چې هر کال د دوی له بهترین پروګرام انتظامات وکړي شي او چې دوی خوشحاله شي. ډېر شو پورې ماشومان چې دي کم په دې مرض کې چې رنځونه دي نو هغه موږ راوستي دي او موږ کوشش کوو چې دوی دلته کې لکه خپل لوبې وکړي په دې اوبو کې دوی زموږ سره څنګه چې تاسو وکتل لوبې وکړې او دغه شان جیو کیچنګ یو پروګرام وشو هغه ډېر زیات هغه انجوای کړو او نور هم اوس د والیبال اکټیویټي پاتې ده او د نورو ګیمونو اکټیویټي پاتې ده. زه الفجر ډېر شکرګزار یم موږ له په هره میاشت کې او کله په میاشت کې 2 پیرې دا موږ ته وینه مهیا کوي که هغو خپل کیمپونه مې لګوي او دغه هغو موږ ته وینه مهیا کوي نو زما ټول دنیا ته دا درخواست دی چې تاسو که څوک لکه مالدار خلک دي هغوی دې راشي الفجر سره دې مالي امداد وکړي او که نه د خلک وینې دې ورکوي دغه کې چې لکه موږ ته وینه میلاویږي. الفجر د طرف نه دلته راغلی او سیګرام ته او دلته ډېر زیات ښکلی بوټي او ګرینري ده او دې خوا چینه هم ده نو ډېر زیات انجوای مونږ کوو او دې خوا مونږ هر سال مونږ چکر دپاره ځو. تیر کال مونږ کالام ته تللي وو او څه کال مونږ سیګرام ته راغلي وو او دوی زموږ سره هر پیله یو ډفرنټ اکټیویټیز کوي چې کوم هغې کې جیو کیچنګ پکې یو اکټیویټي ده اوس مونږ هغه اکټیویټي وکړه او د هغې نه پس مونږ ته په هغې کې انعامات هم میلاو شو او دوی زموږ لپاره دلته د خوراک هم ډېر ښکلی انتظام کړی دی او هر څه ډېر زیات ښکلی دی. زما دا اپیل دی چې کوم مالدار خلک دي نو هغوی د الفجر سره د زکات په شکل کې په هر قسم شکل کې تعاون وکړي او بل کم چې غیر شادي شده خلک دی هغو ته زما دا اپیل دی چې دې مرض په دې کنټرول کولو کې دي زموږ سره مدد وکړي او د واده کولو نه مخکې د تیلیسیمیا ټسټ وکړي او د تیلیسیمیا نه پاک او خوشحال پاکستان دې جوړ کړي.